ګورئ پام کا جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ ګورئ پام کا جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه. زمونږ خویندې او میندې که دا غواړي چې الله رب العزت په دنیا کې د مصیبتونو د غمونو او د کړاوونو نه وساتي نو د خپل وس مطابق دې په خپل ژوند کې خیرات او صدقات وکړي، ځکه صدقه د سینې د پراخي له دروازو څخه یوه لویه دروازه ده. که څوک په دې فانی دنیا کې پر چا لګښت وکړي یعنی چاته صدقه ورکړي نو په دې دنیا یې ستره ګټه دا ده چې الله رب العزت به یې سینه پراخه کړي. نو ګرانو خویندو زموږ او تاسو لپاره پکار ده چې د خپل وس مطابق خیرات او صدقات وکړو، له مساکینو، له فقراو، یتیمانو، کونډو او بېوزلو سره مرسته وکړو. هر څوک باید د خپل وس مطابق صدقه وکړي. که چا د یوې خرما، یوې مړۍ ډوډۍ، یو ګوټ اوبو یا شیدو د خیراتولو وس درلوده د هغه په اندازه د خیرات وکړي، ځکه چې الله رب العزت د چا د خیرات کمیت او کیفیت نه نه ګوري، بلکې الله رب العزت د انسانانو نیتونو ته ګوري چې دوی په څه نیت صدقه کوي. زما د رضا لپاره یې خیراتوي او که د ځان ښودنې لپاره یې کوي. بله دا چې که څوک د لږ شي د خیراتولو وس هم نه لري نو لږ تر لږه په ورین تندي له چا سره مخ کېدل او چاته خوږه خبره کول هم صدقه ده. همداراز که د ناروغ پوښتنه وکړئ نو په دې سره به هم الله رب العزت له تاسې نه غمونه مشکلات سپک کړي. صدقه یو داسې دوا ده چې یوازې د اسلام په درملتون کې موندل کیدی شي، بل ځای ده نه موندل کیږي. یو چا د عبدالله ابن مبارک نه پوښتنه وکړه چې ای ابو عبدالرحمانه له 7 کالو راهیسې مې پر زنګانه یوه دانه راختلې ده، له ډیرو طبیبانو مې پوښتنه وکړه او ډیرې دواګانې مې وخوړلې خو هیڅ ګټه یې رانه کړه. عبدالله بن مبارک ورته ویل چې لاړ شه یو داسې ځای کې څا او کوهي وکنه چې هغه خلک اوبو ته اړتیا او ضرورت لري. انشاءالله چې په هغه څا کې د اوبو راختلو سره سم به ستا له زنګانه نه د وینې راوتل بند شي او کومه دانه چې ستا په زنګانه ده الله به هغه درنه لرې کړي. څنګه چې هغه سړي دغه کار وکړه نو الله رب العزت جوړ که. نو ګرانې خورې دا څه ناشنا خبره نه ده، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په صدقه د خپلو ناروغانو درملنه وکړئ. همداراز نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صدقه د الله غصه سړوي او د بد مرګ مخه نیسي. زموږ په ټولنه کې زموږ په شاوخوا کې ډیر بېوزله کسان پراته دي، فقرا او مساکین پراته دي، کونډې او یتیمان پراته دي. راشئ د خپل وس مطابق د الله رب العزت د رضا لپاره هغوی سره مرسته وکړئ. الله رب العزت به ستاسو نه مصیبتونه لرې کړي. الله رب العزت به له دردونو او د تکلیفونو څخه وساتي. خو زه افسوس کوم د هغې کورنۍ په حال چې د هر وخت لپاره یې څو قسمه غذاګانې او خوراکونه تیار کړي وي او د دې په څنګ کې او په ګاونډ کې داسې فقرا، یتیمان او کونډې پراتې دي چې هغوی د یو وخت خوراک لپاره هم څه نه لري. د دوی حال به څه وي؟ الله ته به څه ځواب وایي؟ همدارنګه خویندو الله رب العزت تاسو ښایسته روحې پیدا کړي یاستئ. په دردونو او په تکلیفونو فریادونه مه کوئ. الله رب العزت ته متوجه شئ چې د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځئ.
له مصیبتونو څخه ډیر فریادونه مه کوه ځکه د دنیا حوادث نه پاتې کیږي په آسمان کې ستوري دومره ښکلي ښکاري چې زړونه د ځان په لور راکاږي او ښکلا یې ورځ په ورځ زیاتیږي همداراز آسمان هم بیلابیلې بڼې بدلوي لکه د لمر له پریوتو نه تر راختو پورې یو ډول حالت وي د سپوږمۍ په شپه ستوري او آسمان یو ډول په تکه توره شپه کې بیا بڼه بل ډول وي همداراز شین آسمان یو ډول او د ورځې په ورځ بیا آسمان بل ډول وي چې دغه هر څه یې په خپل ځای زړه راښکون لري همدغه ستوري دي چې په تکه توره شپه کې له آسمانه سترګکونه وهي او په ټول آسمان کې خواره واره پاشل شوي دي او دغه ښکلې سپوږمۍ ته وګورئ چې په تکه توره شپه کې موږ ته خوږه رڼا راکوي او دغې خلاصې فضا ته وګورئ چې ورته په کتلو سره د سړي زړه نه تنګیږي دغه په زړه پورې ښکلا په الفاظو کې نشي رانغښتل کیدلی لنډه دا چې انسان د دغې ښکلا په لیدو ژوندی وي نو راشه ګرانې خورې مصیبتونه پریږده تکلیفونه پریږده لکه څنګه چې الله ښایسته روح پیدا کړی ځان د الله په نعمتونو باندې ونازوه او د الله د نعمتونو شکر ادا کړه کوم مصیبت چې در باندې راغلی هغه به الله رب العزت درنه لرې کړي همدارنګه ګرانې خورې ځان په خپل تاریخ کې عظیمه او نیکمرغه ښځه جوړه کړه عثمان بن عفان د رومیانو د مقابلې کولو لپاره حبیب بن مسلمه فهري د یو لښکر امیر وټاکه رومیانو هم خپل خلک د مسلمانانو مقابلې ته راوپارول د حبیب ښځه هم د دې لښکر یو عسکره وه د جنګ تر پیل کېدو مخکې حبیب پر خپل لښکر راګرځېده په دې لړ کې یې پر خپله ښځې سترګې ولګېدې ښځې خپل خاوند حبیب ته وویل چې کله جنگ تود شي او صفونه یو په بل کې ننوځي نو په دغه وخت کې دې زه چیرته ولټوم حبیب ورته په ځواب کې وویل چې په دغسې وخت کې ما د روم د باچا په خیمه کې لټوه که هلته دې ونه موندلم نو بیا به مې په جنت کې ووینې کله چې د جنگ میدان تود شه حبیب او د هغه ملګرو په بېساري زړورتیا او میړانه وجنګېدل ان تر دې چې الله رب العزت په رومیانو لاسبري کړل نو حبیب د روم د باچا کېږدۍ په لور منډه واخیسته چې هلته د خپلې ښځې انتظار وکړي خو کله چې د کېږدۍ دروازې ته ورسېده نو هک پک حیران دریان ودرېد ځکه چې ښځه یې تر ده مخکې هغې خیمې ته ننوتې وه او هلته شهیده شوې پرته وه که ښځې داسې وي نو تر سړیو به هم غوره وي نو که تاسو هم ګرانو خویندو الله رب العزت ته متوجه شئ د الله احکامو او د الله اوامرو ته غاړه کیدئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام د الله پیغام په خلاصو غوږونو باندې واورئ نو تاسې به هم په تاریخ کې او په نړۍ کې نیکمرغه ښځې شئ همدارنګه زموږ خویندې دې کوشش وکړي چې خپل وختونه په هوا کې ونه لګوي بلکې د الله په طاعت او د الله په عبادت کې خپل ژوند تیر کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته فرمایلي وه که تا ګناه کړی وي نو له الله نه بښنه وغواړه او توبه وباسه ځکه کله چې بنده پر خپله ګناه اقرار وکړي او ترې توبه وباسي نو الله تعالی ورته ګناه بخي تاسې فکر وکړئ فرض کړئ چې تاسې ته د خپلې خوښې ژوند در په برخه شو او څه چې مو غوښتل هغه مو ترلاسه کړل خو ناڅاپه دغه هر څه ستاسې له لاسه بیرته ووځي په داسې حال کې چې هیڅ ګټه مو ترې نه وي پورته کړې نو په دغه وخت کې به تاسې څومره خوابدې او دردمنې شئ افسوس به کوئ او لاسونه به مږئ او له ډېرې خواشینۍ به پر خپلو لاسونو چکونه لګوئ همدغه مثال د ژوند دی چې دا دومره ارزښتناک شی له تاسې نه خوشې په خوشې تیریږي او تاسې ترې هیڅ ګټه نه پورته کوئ نو سبا د قیامت په ورځ به همدغسې خفه او پښیمانه یاستئ چې ولې مو په دنیا کې له ژوند څخه ګټه نه پورته کوله دغه عمر یو داسې ارزښتمنه مرغلره ده چې په مادیاتو نه اندازه کیږي ستا عمر له ډیرو قیمتي شیانو عبارت دی خو دغه قیمتي شیان ستا له لاسه وځي او بیرته نه راګرځي او دغه قیمتي شیان په دنیا کې ستا مال دی چې د جنت هر نعمت پرې اخیستلی شي نو بیا دغه ژوند له توبې پرته ولې ضایع کوي نه ګرانو خویندو خپل وختونه په هوا کې مه لګوئ راشئ د الله رب العزت اوامرو د الله احکامو ته منقادې شئ که کومه ګناه هم کړې وي الله ته توبه وباسئ هیله ده چې الله رب العزت تاسو ته بښنه وکړي
ځکه نیکمرغي په پیسو نه اخیستل کیږي، نیکمرغي په دې باندې اخیستل کیږي چې د الله اوامرو او احکامو ته منقادې شئ. ډېرو خلکو خپله ځواني او روغتیا د مال ګټلو په لړ کې له لاسه ورکړه، بیا یې دغه مالونه د نیکمرغي د ترلاسه کولو په لړ کې وکارول، خو د نیکمرغي په ځای یې بدبختي په برخه شوه. ځکه دغه خلکو خپل مال د ځواني د راستنولو لپاره ولګوه، خو زړښت راونیول، شتمني یې د روغتیا لپاره ولګوله، خو نه رغېدونکي ناروغي لا پسې کمزوري کړل. یو پوه کس وایي چې د ژوند ټوله آرزو مې، د ژوند ټوله هیله مې د مال ګټل دي. دا ګمان یې کوه چې د 100 کلو لپاره دې د دې مال له امله نیکبخته شي، او پر مال باوري و چې ټولې آرزوګانې به مې پوره کړي، خوبونه، آرزوګانې او دنیا به یې مخې ته ذلیله سجده کوي. تر 100 کلو وروسته ورته له خپلې آرزو نه څو چنده ډېر مال الله ورکه، خو خوب، روغتیا او ځواني ترې لاړه. داسې ویل کیږي چې ده به ویل کاش چې له الله څخه مې مال نه وای غوښتلی، کاش چې له الله څخه مې 100 کاله غریبي غوښتې وای، ما هغه خوراک کولی چې غریبان یې خوري، ان تر دې چې د کرایې ورکولو وس مې هم نه درلودلی. دغه کس د روغتیا قدر تر هغې نه پیژنده چې ترې لاړه، او مخکې پر دې خبره نه پوهېده چې نیکمرغي په پیسو نه اخیستل کیږي، ځکه اوس خپله ټوله شتمني ولګوي نو تیره شوې یوه ورځ پرې نشي راستنولی. نو فکر وکړئ ګرانو خویندو چې آیا نیکمرغي په پیسو او په دنیا اخیستل کیږي؟ آیا نیکمرغي په دې کې ده چې انسان ډیر شتمن وي، انسان ډیر مال ولري؟ نه، نیکمرغي په دې کې ده چې تاسو د الله اوامرو او احکامو ته غاړه کیدئ، خپل اخلاق، خپل کردار، خپل جامه د الله رب العزت د اوامرو مطابق، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو مطابق عیار کړئ. دا نیکمرغي ده. په نړۍ کې به هم الله رب العزت نیکمرغه وګرځوي، او په آخرت کې به هم الله رب العزت تاسو ته جنت درکړي. ځکه د مال د راټولولو لوبه پای نه لري. که څو راټولوي نو بیا دې هم په زړه کې دنیا د راټولولو حرص لا هم زیاتیږي. یو شاعر وایي خذو کل دنیاکم واترکو فؤادي حرا طلیقا غریبا. تاسې خپله ټوله دنیا واخلئ، خو زما زړه خپلواک، خلاص او غریب پرېږدئ. عايز قرني په خپل کتاب کې د یو تاجر قول را نقلوي. هغه وایي ما ډېره شتمنۍ وګټله، خو پر دې پوه شوم چې د مال د راټولولو سیالي یوه داسې خطرناکه لوبه ده چې هیڅ پای نه لري، ټول ژوند له منځه وړي او نیکمرغي ختموي. نو ځکه مې خپل لوری بدل که او بلې خواته مې مخه کړه، یعنې د مال ګټلو هڅه مې پرېښوده او د ټولنې په خدمت کې د نیکمرغي په لټه کې شوم. هغه وایي زه هر سړي ته دا نصیحت کوم چې د مال راټولولو لوبه پرېږدئ او له دغه کاره له واره لاس واخلئ، او څه چې الله رب العزت درکړي له هغې ګټه واخلئ، او د ټولنې د خدمت لپاره خپلې مټې راونغواړئ، ځکه چې د مال راټولونکي له ډېر مال څخه خپله لږه ګټه پورته کوي او نور هر څه وارثانو ته پاتې کیږي. دې ته متوجه شئ چې الله په څه باندې خوشحالیږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په څه باندې خوشحالیږي، او نیکمرغي په څه کې ده؟ آیا د مال په راټولولو کې ده، او که نیکمرغي په دې کې ده چې الله ته منقاد شو، د الله رب العزت اوامر ومنو؟ نور به م واورو قدرمنو اورېدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته ګورئ پام نشئ ښکار د هوسونو د پردو د سازشونو، ګورئ پام هسې نه چې مو بیا نیسي شهیدان له ګریوانونو، ګورئ پام امتحان کې ولوېدئ اوس پکې ټینګې لګوئ، ګورئ پام امتحان کې ولوېدئ اوس پکې ټینګې لګوئ، ګورئ پام که جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ، ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. بل نصیحت زموږ خویندو ته دا دی چې تاسو وزګارې مه کښېنئ، ځکه وزګارتیا تاسې له مصیبتونو او له غمونو او له اندېښنو سره مخ کوي. د وزګارتیا په غیږ کې په زرګونو رذالتونه را پیدا کیږي.
که محنت او خواري د ژوند یو صفت وګڼل شي نو اوزګار خلک په مړو حساب دي. د دنیا دا ژوند د یو وروستني لوی ژوند لپاره د کروندې په څیر دی. اوزګار خلک باید بیا بې پیسو او بې فصله راپاڅول شي او له هلاکت او تاوان پرته هیڅ شی ورسره نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زرګونو خلکو غفلت او بېپروایي ته اشاره کړې چې دوی ته د روغتیا او وخت نعمتونه ورکړ شوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي دوه داسې نعمتونه دي چې ډیر خلک پکې تاوانیان دي، یوه روغتیا او بله اوزګارتیا. خو ډیر داسې روغ بدن والا خلک شته چې په دې ژوند کې له کوم امید او مشغولتیا پرته پریشانه وي او داسې پیغام هم ورسره نه وي چې دا یې په ژوند کې د کامیابولو لپاره هڅه وکړي. آیا خلق د دې لپاره پیدا شوي؟ الله رب العزت فرمایي افحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی الله الملک الحق. آیا تاسو ګمان کوئ چې موږ بیکاره پیدا کړي یاستئ او موږ ته به نه راستنیږئ؟ الله تعالی چې په حق پادشاه دی او اوچت دی. ژوند د یو حق لپاره پیدا شوی، نو پر ځمکه آسمان انسان او پر هغه څه چې د ځمکې او آسمان ترمنځ دي په دوی لازم ده چې دوی حق وپیژني او د همدې سره برابر ژوند سرته ورسوي. که یو انسان د شهوتونو په بیړۍ کې سپور شي او د هغې په پوره کولو کې له هر څه نه بې پروا شي، نو دغسې انسان د ځان لپاره په اوسني او راتلونکي وخت کې ډېر بد ځای تیار که. نه ځان لپاره بد ځای مه تیاروئ چې کله اوزګار شئ الله یاد کړئ، د الله په مخلوقاتو کې سوچ او فکر وکړئ، د دې نه عبرت واخلئ، بلکې خویندو په دې لټه کې اوسئ چې څنګه الله راضي کړئ. اما متاسفانه چې کله خویندې اوزګارې شي د هغو مجلس یا په غیبت باندې بناوي یا په تهمت باندې بناوي او یا په لعنت ویلو او په شکنځلو باندې بناوي. نه دا د غیبت او د تهمت مجلسونه پرېږدئ، د الله کلام خلاص کړئ، د رسول الله احادیث ووایئ، کوم پیغام چې الله او د الله رسول تاسو ته لري هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ. نو بیا به تاسو د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځئ. او که خدای مه کړه خپل اوزګارتیا مو په غیبتو په تهمتو په شکنځلو په لعنت کې تېره کړه، نو بیا بدمرغه یاستئ، نیکمرغۍ تاسو نشئ ترلاسه کولی. همدارنګه خویندو که تاسو غواړئ چې په نړۍ کې نیکمرغه ښځې شئ، الله څخه محبوبې شئ، نو ښه اخلاق غوره کړئ، هم خپل خاوند سره، هم خپلې کورنۍ سره، او هم په هغې ټولنه کې چې تاسو ژوند کوئ. یوې جنۍ خپل پلار ته د ژړا په حال کې وویل ای پلاره زما او د خاوند ترمنځ بېګا څه شخړه رامنځته شوه، نو زما د یوې خبرې له امله زما خاوند غصه شو چې کله زه د هغه پر غصه پوه شوم نو په خپلو کړو پښیمانه شوم او هغه ته مې عذر وړاندې که، خو هغه زما عذر ونه منه او مخې راڅخه واړوه. نو زه تر هغې تر خوا تاوېدم راتاوېدم چې ویې خندل او له ما خوشحاله شه، خو زه بیا هم له خپل رب نه ویرېدم هسې نه چې ما په هغه وخت راونه نیسي چې د خاوند د خفګان پر مهال مې د هغه وینه پکې سېزلې ده. نو پلار یې ورته وویل چې ای لورې، که ته د خاوند د خوشحاله کولو مخکې مړه وای نو زه به هم له تا خوشحاله نه وای. ته نه پوهیږي چې له کومې ښځې څخه خاوند خفه وي نو په قرآن، تورات، انجیل او زبور کې پر هغې لعنت ویل شوی دی او د مرګ چپې پرې سختیږي، قبر پرې تنګیږي او د هغې ښځې لپاره خوشحالي ده چې خاوند ترې خوشحاله وي. نیکمرغه ښځه تل په دې هڅه کې وي چې د خپل خاوند خوښوي او داسې کار ترې ونه شي چې د دې او د خاوند ترمنځ ژوند پرې دغجن کړي. یو خاوند خپلې ښځې ته د نصیحت پر مهال داسې وویل خذ العفو مني تستمدي مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب ولا تنقريني نقرك دف مرة فإنك لا تدريني كيف المغيب ولا تكسر الشكوى فتذهب بالهوى ويا باكي قلبي والقلوب تقلب فإن رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبس الحب يذهب. لمانه بخنه وغواړه چې دوستي مو تل پاتې شي او چې زه غصه شم نو ته خبرې مه کوه او ما د چمبې او دیرا په شان مه ډنګوه ځکه ته نه پوهیږې چې پټ څه شی دی.
ډېرې ګیلې او شکایتونه مه کوه هسې نه چې مینه مې در سره ختمه شي او زما زړه له تا نه انکار وکړي ځکه زړه اوښتونکی راوښتونکی شی دی او ما ولیدل چې کله محبت او تکلیف دواړه په یو زړه کې راټول شي نو محبت ترې کډه کوي او تښتي نو که تاسو هم ګرانو خویندو خپله کورنۍ کې د صبر او زغم نه کار واخلئ هغه حقوق چې خاوندان په تاسو باندې لري هغه مراعات کړئ د ځینې خبرو نه تیرې شئ الله به په نړۍ کې نیکمرغه وګرځوي او په دنیا کې به هم تاسو خوشحاله ژوند لرئ او آخرت کې به هم الله رب العزت تاسو ته جنت درکړي هغه خویندې نیکمرغه دي چې هغه پاکلمنې وي او باحیا وي تاسې د ام سلمې رضی الله تعالی عنها دغه حدیث اوریدلی چې کله له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه دا کلمات واوریدل رسول الله ویل چا چې خپله جامه د تکبر له امله ښکته کړه نو الله به ورته د قیامت په ورځ ونه ګوري نو ام سلمې رضی الله عنها عرض وکړه چې دا ښځې به له خپلو لمنو سره څه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل یو لیش دې ښکته کړي ام سلمې بیا عرض وکړه چې په دې سره یې پښې ښکاري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل یو ګز دې ښکته کړي او له دې څخه دې ډېرې نه ښکته کوي په ام سلمې دې د الله رب العزت لکونه او زرګونه رحمتونه وي ام سلمه متکبره او د ناس خاونده نه وه خو د مسلمانانو ښځې حیاناکې پاکلمنې او پتمنې وي نه غواړي چې پښې یې ښکاره شي او جامې یې لمنداره وي په ځان پسې پر ځمکه را اوکاږي خو زموږ د اوسنۍ پیړۍ ښځې خپلې لمنې له لمدېدو او خاورو نه د ساتلو په مخه تر خپل وسه پورته راکاږي او پر دې سربیره که وس یې وشي نو د کافرو ښځو د تابعداري له امله یې وباسي هم او د بربنډو او بې حیا کېدو لپاره په زرګونو لارې چارې ګوري او په سړیو کې هم د سړیتوب فقط نوم پاتې دی د دوی خواته ورځي او هیڅ باک یې نه ګڼي حیا لاړه يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحى فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء کله چې په سړي کې حیا وي ژوند به له خیره ډک وي او لرګی تر هغې پاتې کیږي چې پوستکی پرې وي پر ژوند غرور نه دی پکار قسم په الله چې په ژوند او دنیا کې له حیا پرته هیڅ خیر نشته راحة الجسم في قلة الطعام وراحة النفس في قلة الآثام وراحة القلب في قلة الاهتمام وراحة اللسان في قلة الكلام د بدن روغتیا په لږو خوړو کې ده او د روح روغتیا د ګناهونو په کموالي کې ده او د زړه روغتیا د غمونو په کموالي کې ده او د ژبې روغتیا د خبرو په کموالي کې ده نه راشئ ګرانو خویندو حیا غوره کړئ ښایسته لباس غوره کړئ الله رب العزت به د دنیا نیکمرغه ښځې وګرځوي او په آخرت کې به الله څخه په اوچته غاړه ولاړې وي نو دا وه قدرمنو اورېدونکو زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ ګورئ پام که ځان نفس هوس ته سپاره یا د عقل په لار ولاړئ ګورئ پام قال الله قال الرسول ته مو ویشه او جنت غواړئ ګورئ پام که ځان نفس هوس ته سپاره یا د عقل په لار ولاړئ ګورئ پام قال الله قال الرسول ته مو ویشه او جنت غواړئ ګورئ پام نشي دا ځان غولوئ د شیطان بنا منئ ګورئ پام که جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ ګورئ پام د نړۍ سره بدي مو د اسلام په سر سیالي مو ګورئ پام په چلول مدام کې نیسي دښمنان عقیدوي مو ګورئ پام خپل منځي ګیلې پرېږدئ نن دښمن راڅملوئ ګورئ پام خپل منځي ګیلې پرېږدئ نن دښمن راڅملوئ ګورئ پام که جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ